دغه تیارې روسي تیارې زموږ د خپل انجینرانو او تخنیکارانو په همکاري باندې جوړې شوي دي او انشاءالله نورې تیارې مو هم در ترمیم لاندې دي نو په آینده کې به وکولی شي چې هغه نورې تیارې هم جوړې شي. الحمدلله د دې موږ په خپلو ډیپوګانو کې پرزې لرو، هر څه لرو، هر څه امکانات موږ د دې لرو، خو دغه لرو، انجینران لرو او تخنیکاران لرو، په هر بخش کې د تیاریو پرزې لرو. بهر ته انشاءالله موږ در اوسه پورې ضرورت نه دی پیدا کړی چې موږ د کوم هېواد څه پرزې رانیسو یا د هغو سره انتقال کړو. ولس ته مو دا پیغام دی چې د قوای هوایي چې کومې تیارې دي او د هغو په هوا کې دي هغه تیارې به ټولو د دوی په خدمت کې وي او په طبیعي پیښو کې به انشاءالله موږ امتحان هم ورکړی دی، په طبیعي پیښو کې مو د ولس خدمت کړی دی او آینده کې به هم د ولس په ګټه باندې دا تیارې استعمالیږي.